قربان دي شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته حاجي صاحب څه ولای جوړې خیر ځان سره جوړې مونږ هغه منځه غاډه شو دا ویل مې ځکه څنګه غاډيږي کمزوري دي کنه بازار نه خرابېږي غاډه کې مې ډاکټر ته شوی ولا حالات مې خنه شو مو څه روپې نه نشته دا چې وو روپې نه لرم ته څه شته روپې شته څه څو څلوي باسه چې واستنه نه وایي باستو افغانستان خدای دې ساته لمنا دې خالشال جنگو او لغمونو لمنا دې خالشال افرین دی ته خیر دی خو ته د غیرتی سړی چې ته 40 روپے سړی بیا د هم موتر وکولې اصلي مسلمانۍ دی تایي واقعا ته حقيقي مسلمانۍ چې ته مخبل غړې کې هم ډاکټر ته نیمړې او خپل هغه 40 روپے چلا پاک درکړي هم موتر وکوي او د مسلمان علاج وکړي دا غیواس خشول وسه انسان په واس ګناګور دی هر مسلمان کدي هر مسلمان بل مسلمان سره د خپل واس مطابق کومک وکړي ان شاء الله موږ څنګه حل دي موږ مشکل حل دي خدای دې شاید کوم پټ شاید کوم ايش ولا نه رساوه خالي دا وکړه خپل غړي کې چلاوه صحیح ولا نو چې شته موږ خدمات ډیر مننه خلاص ده څنګه مننه خشولوس السلام علیکم زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې ساته سلام علیکم مونږ خلګه منځکه غاډه شوله ساره نه غاډ شو منځکه نه غاډه شوله مریض یم مریض یم مریض کې نګړي ډاکټر نشته چیرته ډاکټران دي نه فشار دي کېږي داسې توره شپه باندې راغله هغه ده فشار دي کېږي ولا که هغه د سر دې ګرځي سر مې ګرځي سر مې داسې ګرځي هغه د فشار پړی دی ورته ښه فشار ډبای ده هغه ورته ډبای راکړه په اتیا روپۍ ده هسې کله مخصن مکان پر زمات ته به وچې پوره ما نه خو لکه چې پیسې مې کور کې پاتې دي هغه ده داسې ده که نه یو وریځه به نه خوري وریځه نه خورم یو ترخه مه خورم ترخه نه خورم اوس مې ډاکټر ته لږ بوزه ما سره خو غم نشته پیسې مې کور کې پاتې ډاکټر ته مې ووایي شي پیسې سره شته ډاکټر ته بوزي هلته ډاکټر باندې مې وګورې دا 100 روپۍ سره دي 100 روپۍ دي دا 100 روپۍ دي اتیا روپۍ دي دغه باندې ما کار وشي کنه یو پړې کیږي کنه د غړې کې بوزه دغه می چوانه شي خبره می خرابه ده دیګه ما غړې د غړې خصامه کاشي وخه جمع د سره باندې تیږي په سره باندې تیږي وخه جمع كده دلته وخه جمع لا كده تتجنن ته ما تراشه د ګلو ګلستان خدای دې ساته ته رښتیا هم ډېر غیرتي سړی یې تا اخلاص موږ معلومولو تا موږ سره خپل اخلاص وکړلو ډېره مننه خوشحاله اوسئ یو هر شی درکوم څوک یې ونه ګوري صحیح ده دغه پیسې دي دغې پیسې باندې دا واخله قربان دې شم د ګلو ګلستان خدای دې ساته زما شیرین السلام علیکم حاجي صاحب ستړی مه شئ صاحب جوړې بخیر یې طبیعت ښه دی ښه جوړې شکر ده لاس کې شي ته نږدې ډاکټر نشته چې ډاکټر چې وي کوم ځای کې دي ډاکټران هلته دي ما لکه د سر مې تویږي داسې مځکه رانه تویږي روغ نه یم چې ونه غورځمه بل ډاکټر هم نه درته معلومه ولا خو به سره باندې تاو شو نور نه کېږي هېڅ هم نشته وس دا ګاډۍ کې به مې لږ یونسي ما نه خو وړې مې
ما نه خو پیسې هم کور کې پاتې شوي دا به څنګه کوو نشته خو ما سره ویم هغه به ور 2 روپۍ سره تا سره 10 روپۍ کا ما خلاص ورو پورو خرابېږي داسې وکړه دا ګاډي چې مې لږ واچوه کوم ډاکټر ته مې چې وړی یو مې بیخي نور خراب یم غورځم بس نور مې حالات خراب ښه ځه زه خو جګېدی هم نه شم ودرېږه حاجي صاحب ډېره مننه ته رښتیا هم ډېر غیرتي سړی یې کور دې ودان سلامت اوسې ستاسې له اخلاص نه ځانګړې مننه ته ډېر غټ اخلاص لرې هر یو مسلمان باید د بل مسلمان سره اخلاص وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسې سلامت اوسې یو پټ شی درکوم چاته به یې ښیي نه صحیح شوله دغه پټ وخت یو شی هم نشته پکې اجازه ده موږ ته اخلاص دې مننه خوشحاله اوسې سلامت اوسې مدام دې ودان غواړم لالا نخدای دې ساته سلام ماشي لږ مریض غونته یم دلته نږدې ډاکټر نشته چېرته ډاکټر هو والله کوم دلته کوم ډېر ډاکټران به وي کوم ځای کې دا بار دی کې لکه دا منځکه نه تویږي دا به څه واجوي معدې کې سر دي نه څنګه دا منځکه نه تویږي لکه هغه چې وي سار نه ګرځي سار میدان کې څه کې سر دي نه پوهېږم لږ ډاکټر ته یې ناسې بلکې سما مونه خو لکه روپۍ هم پرې شوي دي روپۍ نه پرې شوي دي روپۍ هم نشته سره څو روپۍ سره دي تو سره څو روپۍ سره دي چې موږ ډاکټر ته وبوځې څومره علي 10 نو خو دا 10 روپۍ باسي دومره یو احسن به ته ووایي ډاکټر که نه یو احسن به په وشي ګډۍ کې مې وړي چې کښېنم دې ونه غورځي وروخېږم حاجي صاحب ډېره مننه ته رښتیا هم ډېر غیرتي سړی که موږ د ټول مسلمان یو بل مسلمان سره اخلاص وکړو د خپل واس مطابق کومک ورسره وکړو هېڅ ستونزه هېڅ مشکل به انشاءالله موږ ونه وینو اصلي مسلمین هغه دو چې مسلمان بل مسلمان سره تر خپل واس پورې کومک وکړي تو یې خاص نه منې تو 10 روپۍ سره راوي دا د موږ سره کومک وکړو په ګډۍ کې دې هم وړلمه په ګډۍ کې دې هم وړلمه زه ته یو شی درکوم پټ شی درکوم ته رښتیا هم غیرتي سړی پټې کړه نوره څه خدمت شه نوره جنتي ها نه جنتي بسم الله فی د دلو ارمان پزړه کې آزاد چې په ژوند وګورم ګران خدای دې ساته زما شیرین افغانستان خدای دې ساته حاجي صاحب سلام ماشي سلام ماشي مونه خو لږه منځکه ګاډه شوه دا مریض فیلده یم نږدې ډاکټر نشته چېرته مونه خو پیسې کور کې پوته شوي دي پیسې نه لرم دا څه کوم دا ډاکټر به کارزار څه ونه کړي ته څه روپۍ نشته څو روپۍ څو روپۍ سره دي 100 روپۍ دي خالي دغه نه چې کور وشي دغه کوي ها خو د ګډۍ کې مې لګي سه ګډۍ کې مې وړه شم نو خو تلای نشم ځکه نه تویږي ورځم حاجي صاحب ته رښتیا هم ډېر غیرتي سړی خدای پاک دې اجرونه دې کړي تو اخلاص نه ځانګړې مننه کوم الله دې ته پوره اجرونه دې کړي تر څو ته پټه خبره کوم راځي ته موږ سره رښتیا اخلاص وکړلو اخلاص نه ځانګړې مننه زه ته یو شاعر کوم پټ شاعر کوم صحیح شوله دا دې پټ شای نو در جمهور چه په خپل صحیح شوله خدای دا ول راځه
زما شیرین شیرین افغانستان خدای دې سات. قدرمنو هیوادوالو که چېرته د موږ تاسو یو ښه کاروبار وي د خپل کاروبار ترڅنګ او د خپل عمل ترڅنګ که چېرته موږ داسې یو همدردي هم ولرو نو دا به د تاسو لپاره د هغې دنیا لپاره یو لویه ذخیره وي. په دغه دنیا کې موږ داسې ټول کوشش کوو چې ځان لپاره څه وګټو خو اصلي ګټه د هغې دنیا ده چې هغه ګټه هېچ چا ته هم نه ورکوو. که نور مو څه د یوه سړي لپاره یو خبره کول هم چاته صدقه ده. دا حدیث شریف دی، دا زه نه وایم، حدیث شریف دی. قدرمن دوستانو دغه خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو. ښې چارې او